نو حدیث مبارک کې راځي وي څنګه چې رمضان المبارک شروع کېدو نو نبی علیه الصلاۃ والسلام صحابه کرامو ته فرمایل منبر راوړئ چې زه درته لږ وعظ او نصیحت وکړم. نو صحابه کرامو منبر راوړو نو چې نبی علیه الصلاۃ والسلام په اوله پوړنۍ باندې د منبر پکې خودنه وی فرمایل وی آمین. نو چې کله په دویمه پوړۍ باندې نبی علیه الصلاۃ والسلام د منبر پکې خودنه بیا او فرمایل آمین. چې کله په دریمه پوړۍ باندې نبی علیه الصلاۃ والسلام د منبر پکې خودنه بیا او فرمایل آمین. یا چې کوم وعظ او نصیحت او هغه نبی علیه الصلاۃ والسلام وکړو د بیان په دوران کې چا تاسو نشو کولی. او چې کله نبی علیه السلام د وعظ او د نصیحت نه فارغ شونه یو صحابي تینه تاسو کوي وې دا الله پاک پیغمبر نن دې داسې وکړو چې چرته دیم داسې مخکې نه دی کړی. د منبر په اوله پوړۍ چې د خپل کې خو د ودی وی آمین چې بیا دې په درېمه پوړۍ خپل کې خو د بیا دې فرمایل آمین چې په درېمه پوړۍ د خپل کې خو د بیا دې فرمایل آمین. د الله پاک پیغمبر داسې خبره او مخکې خو دې داسې نه دی کړی. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل وی او ما چې څنګه منبر ته خپکړنو جبرئیل علیه السلام راغی او ما ته و فرمایل وی دا الله پاک پیغمبر الله را لېږلی ما او زما حبیب صلی الله علیه وسلم ته به ووایي جبرئیله چې نن به جبرئیل خیره کې او زما محبوب به پې آمین وایي. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل جبرئیل ضرور چې د الله حکم دی ضرور به پې آمین وامه. وی چې کله ما په اوله پوړۍ پکې خدا نو جبرئیل علیه الصلاۃ والسلام خیره وکړه وی تبا دي شي برباد دي شي هلاک دي شي هغه انسان چې په چا باندې د رمضان المبارک میاشت تېره شي الله د بخښنه نصیب کړي. د رمضان المبارک میاشت په تېره شوله داسې میاشت چې الله په هغې کې هر انسان ته مغفرت نصیب کوي. داسې میاشت چې په هغې کې د الله رحمتونه د اسمان نه داسې راورېږي لکه په شکال موسم کې چې باران راورېږي. داسې میاشت چې په دې کې هیڅ یو انسان د الله په دربار کې محروم نه پاتې کېږي. بیا هم یو بدبخته انسان داسې دی چې د رمضان المبارک په میاشت کې په ګناهونو کې مبتلا دی الله ورته بخښنه نصیب نه کړي. نو تباه دي شي برباد دي شي هلاک دي شي هغه انسان چې د رمضان المبارک میاشت پې تېره شي الله ورته بخښنه نصیب نه کړي. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل آمین. وایي چې په دویمه پوړۍ باندې مې خپه کېښوده که نه جبرئیل علیه الصلاۃ والسلام فرمایل تباه دي شي برباد دي شي هلاک دي شي هغه انسان چې د چا وړاندې ستا نوم مبارک ذکر شو هغه په تا باندې درود ونه وایي. ټول وایي صلی الله علیه وسلم. په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې درود ډېر زیات وایي ډېر زیات وایي. ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وی چې کله زما نوم ذکر شي او په ما باندې څوک درود ونه وایي دا انسان ما سره بې وفایي کوي. دا انسان بې وفا دی دی ما سره مینه نه کوي. بل حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل وی بخیل په ټولو کې لوی بخیل هغه دی چې د چا وړاندې زما نوم مبارک ذکر شو په ما درود په بخیلانو کې لوی بخیل دا هغه انسان دی چې د چا وړاندې زما نوم مبارک ذکر شو هغه په ما باندې څه نه وایي درود نه وایي. بل روایت کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وی د چا وړاندې چې زما نوم مبارک ذکر شي او د په ما درود ونه وي د جنت لاره پرېښې ده او د جهنم په لاره روان شوی دی. د جنت لاره پرېښې ده د جهنم لاره خپله کړې ده. او بل روایت کې خو ډېره سخته رټنه راغلې الله دې پناه راکړي. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وی د چا وړاندې چې زما نوم مبارک ذکر شو دی په ما باندې درود نه وي که نه په میدان محشر کې به زما د مخ مبارک دیدار ورته نصیب نشي. زما د مخ مبارک دیدار نه به محرومه پاتې شي چې دی په ما باندې درود نه وایي. نو په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې درود ډېر زیات وایي درود په ډېر زیات وایي او د درود ویلو ثوابونه هم ډېر دي.
ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وای چا چې یو واری په ما باندې درود وي الله تبارک وتعالى په اسمان کې په د باندې لزل رحمتنا نازل یعنی ته نبی علیه السلام یو ځل په درود یاد کا الله دې په اسمان کې لزل یادوي بل روایت کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وای چا چې په ما باندې درود وي الله به د درجه اوچتي کی بل روایت کې راځي الله به ورته د اور د جهنم نه خلاصې ورکي او یو حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چا چې په ما باندې یو ځلی درود الله تبارک وتعالى به ورله د احد د غرم نه ثواب ورکي احد غر دا ډیر لوی غر دی ښا دته الله تبارک وتعالى د احد د غرم نه برابر ثوابونه ورکي نو په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې درود زیات وای ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای د قیامت پر ورځ به د ټول زیات نږدې ماته هغه انسان وي د چا چې په ما باندې درود زیات د کوم انسان چې په ما درود زیات دی په ما ته دومره زیات نږدې وي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای څوک چې په ما باندې درود وای د دغه انسان د پاره زما شفاعت واجب شو په ما واجب دي چې زما د ځان سره جنت ته بیام څومره پیدا دي الله نو درود شریف ډیر زیات وای وای څوک چې درود زیات وای کنه الله تبارک وتعالى په د باندې چرته غریبی رانه وای د مال تنگسیا په د باندې راشي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې کله جبرئیل علیہ السلام په دویمه پوړی باندې نبی علیہ السلام فرمایي کله چې ما په دویمه پوړی باندې خپل کې خو دا کنه جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام راغی وی تباد شي برباد دي شي هلاک دي شي هغه انسان چې د چا وړاندې ستان نوم مبارک ذکر شو هغه پتا باندې سره وایي درود چې کله به درېمه پوړی ما خپل کې خو د منبر جبرئیل علیہ السلام خیره وکړه تباد شي برباد دي شي هلاک دي شي هغه انسان چې د چا سره په ژوند کې مور او پلار دواړه یا یو تن وي او د هغه داسې خدمتونه کې چې د هغه په دعاګانو ځان جنت ته داخلي مور او پلار دواړه ژوند دي یا یو تن ژوند دی او د هغه داسې خدمتونه کو چې د هغه په خدمت باندې د ځان جنت ته داخل کی نو دا انسان د تباشي برباد شي هلاک دي شي دا انسان نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل آمین د چا چې مور او پلار دواړه ژوند دي کنه دا د جنت د تلو د پار لوی ذریعہ د سره موجود ده دواړه ژوند دي یا یو تن ژوند دی د دې د موقع غنیمت وګڼي چې زما سره د جنت دروازه شته دی په الحال زما سره د جنت دروازه شته دی حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي یو صحابي تینه تاسو کو وی د الله پاک پیغمبر په ما باندې د پلار څه حق دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل وی دا پلار د جنت په دروازو کې بهترین دروازه ده د جنت په دروازو کې غوره دروازه ده وستا خو د خدا دروازه په ځان باندې بند ساتي او کو کولاو ساتي مطلب دا کو پلار د نارضا خو دا دروازه تا ته کولاو د جنت او کو پلار د خپو نو د جنت دروازه پتا باندې بند ده بل روایت کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي رضا ربي فی رضا الوالد وسخط ربي فی سخط الوالد دیکي نبی علیہ السلام بالکل کولاو فیصله کړی دا ته وایي چې زمان رب رضا دې کو خپه دی سړی کله نه کله ځان سره حساب کوي کنه چې زما د الله به ما نه خپای کو ما نه برځای نو چې کله دې دا ځان سره حساب کوو زه درته اسانه طریقه ده خیر تا ته په خپل پته ولګي چې زما رب رضا دی کو زما رب زمانہ خپه دی مور او پلار ته دی وګوره کور کې در نپلار رضاو نو اوای زمانه زما رب رضا دی کور کې در نپلار خپو اوای زمانه زما رب خپه دی لاندې خبره ده ځکه حدیث مبارک راځي رضا ربي فی رضا الوالد وسخط ربي فی سخط الوالد چې د رب رضا د پلار پر رضا کې د رب خفګان د پلار خفګان کې پلار رضا رب رضا پلار خپا رب خپا لنډه فیصله بل روایت کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وې د پلار مخ ته قتل د
د مور او پلار مخ ته کتل د ثواب په نیت باندې د یو قبول شوي حج امنې ثواب لري د یو قبول شوي حج امنې ثواب لري ډېر خلک حج وکړي خو دا پته لګي چې دا حج قبول شوی دی کو قبول شوی نه دی هېڅ پته نه لګي بلکې نن زمانه کې پړو پته نه لګي ځکه چې یا نوم دی یا پیسې حرامې دي یا نور څه یا نور څه پلار ته مور ته د هغې مخ ته دې وکتل د ثواب په نیت باندې دې ورته وکتل الله تبارک وتعالی فرمایي د قبول شوي حج امنې ثواب مې درکړو دا شو چې تا حج کړی او ما قبول کړی هم دی د مور متعلق خو لنډه فیصله د الجنة تحت اقدام الامهات نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي جنت د مور د قدمونو د لاندې دی د دې حدیث مطلب دا نه دی چې مور ته قدم اوچت کړه زه لاندې جنت ګورم مطلب د حدیث مبارک دا دی کو جنت ته تلل غواړي د ځان نه به د مور د خپو خاورې جوړې کړي نه هغې نه جنت ته به ځي ځان به د مور د خپو خاورې حساب کې ته د لوی افسر ولې نه ته د بار غټ سړی ولې نه تا د دې ټولو دنیا پاسیو کینی ولې نه خو چې د مور مخې له رالې نو ځان به د مور د خپو خاورې حسابوي خاورې دا نه چې زه خو بار غټ سړی ما ته خلک کینی او پاسي ځان به د مور د خپو خاورې حساب کې هغې نه به جنت ته ځي نو صحابي راغی اسلحه د ځان نه تاو کړې ده نبی علیه السلام خبر شوی هم و چې د ده بوډۍ مور ده نبی علیه السلام راځي جهاد لږ صحابي اسلحه راغستې ده ځان یې تیار کړی دی نبی علیه السلام ورته فرمایي لکه مور دې نشته دی ولې نه د الله پاکه پیغمبر یو بوډۍ مور خو نشته دی نبی علیه السلام ورته وفرمایل لاړ شي د هغې خدمت وکړه د دې جهاد نه زیات ثواب تعالی په هغې کې دی ما سره جهاد ته مه ځه لاړ شه د مور خدمت وکړه دا د دې جهاد نه زیات ثواب لري نو چې کله په درېیمه پوړۍ ما خپه کېښوده جبري علیه السلام خیره وکړه تباه دي شي برباد دي شي هلاک دي شي هغه انسان چې د چا مور او پلار دواړه یا یو تن ژوندی وي او دی د هغې په خدمت باندې ځان جنت ته داخل نه کړي دا انسان دی برباد شي هلاک دي شي نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل آمین ورونو د مور او پلار خدمت دا ډېر لوی ثواب لري اوس یو انسان دی او داسې شوي دي چې مور او پلار ترې نه خفه مړه دي الله دې نه کړي خو ډېر خلک داسې دي چې مور او پلار ترې نه خفه مړه دي اوس دی دې څه وکړي نو علما لیکي وایي دی دې د هغې دپاره د مغفرت دعاګانې ډېرې زیاتې غواړي د هغې دپاره د مغفرت دعاګانې غواړي بس چې مونځ کوي یا الله زما مور او پلار وبخه یا الله زما مور او پلار وبخه د هغې په نوم د صدقې ورکوي او د هغې د دوستانو سره دې د تعلق ساتي د مور او پلار چې کم دوستان او رشته دار او د هغې چې د چا سره تعلق و دی د هغې خیال ساتي دا درې کاره دې وکړي مور او پلار ترې نه خفه مړه دي یو دا چې د هغې دپاره دې د مغفرت دعاګانې غواړي دویم دا چې د هغې په نوم د صدقې ورکوي ثواب د هغې ته بخي دریم دا چې د هغې کوم خپلوان دي خپل خلک دی د مور او پلار د هغې رشته دارو دی د هغې خیال ساتي نو روایتو کې راځي وایي دی به په فرمانبردارو بچو کې ولیکلی شي دی به د مور او پلار په تابعدار بچو کې ولیکلی شي الله دې نه کړي د چا نه مور او پلار خفه مړه وي وفات شوي نو په دې حدیث مبارک کې اوله خبره سوه اوله دا وه چې تباه دي شي برباد دي شي هلاک دي شي هغه انسان چې په چا باندې د رمضان المبارک میاشت تېره شو الله دته بخښنه نصیب نه کړي نبي علیه الصلاة والسلام وفرمیل آمین ای رونو تاسو نه تپوس کومه خیره څوک کوي جبري علیه السلام خیره څوک کوي جبري علیه السلام دا جبري علیه السلام داسې فرشته ده چې په تمامو فرشتو کې دا غوره فرشته په تمامو فرشتو کې بهترین او غوره فرشته چې دا کوم فرشته ده جبريل علیه السلام نو خیره هغه فرشته کوي چې هغه د تمامو فرشتو سردار ده او امین په څوک وایي د تمامو پیغمبرانو سردار خیره د هغه فرشته ده چې هغه د تمامو فرشتو سردار ده او په هغه خیره باندې هغه پیغمبر امین و چې هغه د تمامو پیغمبرانو سردار دی آیا د دې انسان په هلاکت کې څه شک شته بیا چې د رمضان مبارک میاشت تېره شي او دته بخښنه نصیب نشي آیا دا انسان هلاک شو که هلاک نشو الله تبارک وتعالی دې موږ د دې هلاکت نه وساتي
ورونو دا ډیره بهترینه موقع ده موږ سره، ډیره غوره موقع ده موږ سره. په دې کې د الله تبارک وتعالی نه ځان وکړوه په الله تبارک وتعالی باندې ځان وبخه. په دې میاشت کې په الله تبارک وتعالی باندې ځان وبخه.